اکثره پښتانه سیاسي مشران، مدني ټولنې فعالان یا کاروباریان ما په دې خبره اورېدلې دي چې د پښتنو په کم هیوادونو کې چې پاتې کېږي، مثال په توګه پاکستان کې یا نور نړۍ کې مسلې چې دي هغه راښکاره کېږي نه، او علت دا دی چې میډیا یا پرس چې دی په دې کې د دې برخه نشته دی. په داسې کې چې زه کله واورم چې باسواده تکړه زلمي پښتانه چې دي هغه د پښتنو جینون یا سوچا مسلې چې دي په دې باندې سنجیده صحافت کول غواړي، د دې لپاره ادارې جوړول غواړي، کار کول غواړي، نو بیا دا سوچ کوم چې دا د هغه سوالونو جواب دی کوم چې په ټولنه کې موجود دي. اوس چې ما واورېدل چې پښتو پریس جرمني د باسواده زلمو او د تکړه خبريالانو لخوا نه دا کوشش کیږي چې هغه د پښتو پریس جرمني نه کار شروع کړي، او هغه خبرې کومې چې د پاکستان په مرکزی میډیا کې نه لیدل کیږي، مثال په توګه د هغو د تعلیم، د روزګار، د امنیت، د ژوند ژواک، د کلتور، د مدني عنعناتو وغیره وغیره، او په هغې باندې به دې توجه ورکړي. زه خوشحاله شوم. دا هیله او سوچ او دا تمه ده چې دی به په دغه بنیادي مسلو باندې زیات کار وکړي، د لیک په شکل کې، د ویډیو په شکل کې، د رپورټ په شکل کې، د تجزیې او څېړنې په شکل کې. نو د پښتو پریس جرمني د شروع کېدل چې دي دا د خوشحالۍ او د کامیابۍ یو زیری ګڼم، او د هغه سوالونو جواب دی دا چې هغه پښتانه مشران کم چې زیاتره سرمایدار وي، کم چې زیاتره شتمن وي، په ځای دی چې هغه دا کار وکړي. او هغه میډیا نن سبا چې کوم سوشل میډیا د پدې کې هم د هر چا سره موبایل په لاس کې د خپل یو چینل لري، خو بیا هم یو سکیټرډ، یو ویشل شوی سوچ روان وي، یو خاص فوکس، یو خاص ځای باندې توجه نه وي. نو کله چې داسې اداره جوړه شي د هغو بیا خپل هدف دا وي چې هغه په منظمه طریقه سره یو مسله چې د بیا هغې ته پام کوي. مثال په توګه د پښتنو په سیمو کې د ډېرې زمانې راهیسې په پاکستان کې په ځانګړې توګه دا سوچ موجود دی چې د هغو په سیمه کې ترهګري کېږي، د هغو په سیمه کې بیروزګاري سیوا شوې ده، د هغو په سیمو کې د هغو چې قدرتي وسایل دي په هغې باندې قبضه شوې ده، او دا ګیله هم د شکوه هم موجود ده چې د هغو په سیمه کې در اصل شعوري توګه باندې دار سره روان دي. په نور پاکستان کې امن دی، په لاهور کې، په کراچۍ کې، په اسلام آباد کې، هلته کې روزګار هم شته، هلته کې شتمنۍ هم شته دی، خو پښتانه کډوال هم دي، د پښتنو قدرتي زیرمې چې دي هغه هم د بل په ولخه کې قبضه کړي دي، او د هغو په سیمه چې کوم دا بهانه یا دا پلمه جوړه شوې ده چې دلته ترهګري او ترهګرۍ خلاف عملیات روان دي، دا هم مشکوکه ده. نو دا قسمه میډیا چې کله راشي، دا قسمه مطبوعات چې کله راشي، نو هغه په دې قسمه مسلو ته، ستونزو ته او ایشوز ته پام کوي. او زه د پښتون یا وبخئ د پښتو پریس جرمني د کامیابۍ هیله کوم، او دعاګانې به وي زما دې سره، او دا تمه به مې هم وي چې نور خلک به دې سره په دې کار کې کوم چې د میشن وایي برخه اخلي او کومک به یې کوي. ښه ژوند تاسو ټولو ته غواړم.